فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. محترم حاضرین او اوریدونکو مسلمانانو ورونو، موضوع هغه دا شروع وه چې اتبعوا ولا تبتدعوا، د الله او د رسول تابعداري وکړئ او د ځان نه دین مو جوړوئ. د الله او د رسول تابعداري وکړئ په عباداتو کې، په معاملاتو کې، د ژوند په ټولو برخو کې د الله د رسول د هغې تابعداري وکړئ، د هغې په قدم باندې قدم کېږدئ. هغوی چې خپل عبادات او معاملات په کومه طریقه باندې کړي دي په هغه طریقه باندې وکړي. د الله په دین کې د ځان نه مسلې مه جوړوئ، د ځان نه دین مه جوړوئ، ځکه فقط کفیتم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې دغه ذمهواري وه چې د الله دین خلکو ته پوره بیان کړي او هغه دین مکمل بیان شوی دی. صحابه کرامو موږ ته هغه دین مکمل رسولی دی. هېڅ چا دپاره مجال او په دین کې د ځان نه د هغې دپاره د زی جوړولو او د دین د جوړولو حق هغوی ته نه دی پاتې شوی. ولې دین رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ، پوره بیان کړ، پوره. د دې وجې نه چې هر کله دین مکمل شو، پوره دین رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړ او وی فرمایل چې الیوم اکملت لکم دینکم، ستاسو دین نن ما کامل کړ. دین پوره شو، الله ته د قربت او د نزدېکت چې څه لارې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړلې. کومه لاره چې الله سبحانه وتعالی ته د نزدېکت لاره ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته بیان کړل او وی فرمایل ما ترکت من شیء يقربكم الى الجنه الا وقد حدثتكم به وما من شيء يبعدكم عن النار الا وقد حدثتكم به وفي روايه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. دین ما تاسو ته بیان کړ، الله ته د نزدېکت چې کوم شی دی هغه ما تاسو ته بیان کړ چې په دې تاسو الله ته نږدې کېږئ، او کوم یو شی چې تاسو د جهنم نه لرې کوي هغه هم تاسو ته ما بیان کړ. او بیا په یو بل روایت کې راځي ترکتکم علی البیضاء، ما په صفا مزیدار صفا سوتره دین باندې پرېښودلی، داسې صفا دی چې لیلها کنهارها، د هغې شپه ورځ ده. صفا سوتره دین، ښکاره دین چې هغه په چا باندې پټ نه دی، خو د دې دین نه کږېږي مګر هغه څوک چې هغه الله هلاکوي. لا يزيغ عنها بعدي الا هالك. ما چې
کوم لار د الله ته د نزدېکت دغه درته ما بیان کړله کوم یو شی چې په تاسو د جهنم نه لرې کېږي هغه درته ما بیان کړ یو صفا مزیدار دین سوترا چې د هغې شپم رڼا ده تورتم او تیاره ورپکې نشته ښکاره دین دی او ښکاره مسلې دي تاسو ته ما پرېښودللی اوس د دې دین نه یو سړی کږېږي نو نه به یې د هغه سړی مګر دا به الله هلاکوي او تباه کوي د دې دین نه به څوک کږېږي هغه انسان به کږېږي چې هغه الله هلاکوي دا ذمواري د نبي صلی الله علیه وسلم وه چې الله ورته دا منصب او دا مقام ورکړی چې زما دین خلکو ته ورسوه کومه چې د کامیابۍ لاره ده او د تباهۍ او د بربادۍ لاره ده د الله د عبادت او د بندګۍ طریقې دي په دنیا کې د ژوند د تېرولو طریقې دي الله ته د نزدېکت چې کومه لاره وه هغې مکمله بیانه کړله ده یو خبر هم چاته پرې نه خوستله دین مکمل شي د دې وجې نه امام مالک رحمه الله داغی شاگرد ابن ماجشون هغه وایي سمعت مالکا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة دین هغه دی چې رسول الله بیان کړی دی د الله د عبادت او د بندګۍ او الله ته د نزدېکت چې کومې لارې دي هغه د الله نبي امت ته بیانې کړي دي نو بیا امام مالک رحمه الله څه وایي چې چا چې په اسلام کې د ځان نه یو څه جوړ کړل او بیا وایي چې دا خو بدعت حسنه دی دین خو هغه دی چې رسول الله مکمل بیان کړی دی اوس یو د دین خبره د اجر او د ثواب خبره د الله رسول نه ده کړې امت ته نه ده بیان کړې په دین کې نشته د الله د رسول نه ثابته نه ده او اوس یو سړی راپورته شي وایي چې دا د الله ته د نزدېکت لاره ده او دې کې ثواب دی نو یا خو به دلیل راوړي او که دلیل را نه وړي نو د دې انسان د عقیده ده چې ګویا که محمد رسول الله ته چې کوم دین رسول هغه منصب او مسؤلیت په غاړه شوی په هغې کې نیمګړتیا کړې ده او زه اوس پوره کوم دا د الله نبي نه ده ویلې دا د الله نبي نه ده بیانه کړې او د دې حق یې چاته ورکړلی چې دا حق د یو عالم او د مجتهد دی دا به د ځان نه جوړوي یا خو به ته دا وایي چې ته دا کار کوې او دین ورته وایي یا خو به عالم او مجتهد ته د دین د جوړولو واک ورکوي یا خو به دا کوي او دا خبره خو باطله ده دین مکمل شوی دی دین هغه دی چې محمد رسول الله امت ته بیان کړی دی امام مالک صاحب څه وایي 1400 کاله مخکې چې کوم شی دین و زمونږ په زمانه کې به هم دین وي کوم یو شی چې د رسول الله په زمانه کې دین نه و هغه به اوس هم دین نه وي اوس تا ته چې یو شی کوې نو ته په دې باندې خو پوه چې دین رسول الله مکمل بیان کړی دی دین هغه دی چې محمد رسول الله ویلی دی هغه خو مکمل بیان کړی دی او که ته دا وایې چې امام او عالم او مجتهد ته هم دا حق شته